امامه ابن سهل یعنی سهل ابن حنیف رضی الله عنه زوی دا قصه کوي وی زما پلار د دغه حنین په دې غزا کې لمبل غسل یې کوو نو هغه یې چوغه اچولې وه هغه چوغه یې لرې کړه وکان رجلا ابیضا او زما پلار د رنګ نه تک سپین سړی و او ډېر ښکلی بدن الله هغه له ورکړی و ډېره ښکلې سرمنې وله ورکړې وه نو کله چې سهل ابن حنیف لامبله او دا چوغه یې لرې کړه نو عامر ابن ربیعه د عدي ابن کعب ورور دی په دغه ټیم کې ناست و نو هغه ورته وکتو چې کله هغه د بدن ښکاره شو د اوږې او ملا او خېټه دی ښکاره شو او ده ورته وکتو نو داسې وویل ما رأیتک اليوم قط ما په خپل ژوند کې داسې ښایسته بدن نه دی لیدلی او ما په خپل ژوند کې داسې سپینه سرمن نه ده لیدلی دا خبره او روایت کې داسې راځي مختلف الفاظ دي او هلته خو هغه اوبو کې ولاړو لامبلې دا خبره یې کوله او سهل ابن حنیف رضی الله عنه هغه په هغه اوبو کې راولید او پړلېدو په دې اوبو کې سم خلکو خبر وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو راغی او تبه پرې راغله خو سمه تبه پرې راغله نو بیا روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سینه باندې ووهو چې کله یې ووهو ګزارونه یې وله ورکړو نو هغه لږ برابر شو تپوس یې وکړو چې څه کیسه ده نو هغو ته د عامر بن ربیعه خبره وکړه نظر الیه عامر بن ربیعه عامر بن ربیعه ورته کتلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامر راوغوښت دی خو راشي غصه شو ورته على ما يقتل احدكم اخاه تاسو ولې د خپل یو سړی رالېږي خپل ورور وژني هلا اذا رايت ما يعجبك بركت یو شی چې ستا خوښ یو تا ولیدو خو د برکت دعا ولې وغواړه کنه چې الله دې پکې برکت واچوي بارك الله وایه تبارك الله وایه اذا راى احدكم شيئا يعجبه فليبرك تاسو کې چې کله څوک یو شی ویني او هغه شی خوښ شي نو د برکت دعا دې وله غواړي فان العين حق ځکه چې نظر لګېده حق دی یې نظر شو نظر لګېده حق دی روایت کې راځي چې نظر انسان قبر ته رسوي او اوښ پتیلې ته رسوي نظر ګوره سړی وژني دا معمولي خبرې نه دي خو زمونږ پښتنو ته چې ووایه یاره ماشاءالله ووایه تبارک الله ووایه زما نظر نه لګي زما نظر نه لګي او چې یو شی ویني اخ اخ اوه دې ګاډي ته دې کور ته دا بلډینګ ته به داسې ګوري ټوپۍ به ترې ولېږي پکول به ترې ولېږي دا شتي زموږ په دې پښتنو کې ډېر دي پردی حساب کوي پردی حساب هغه څوک چې دغه کور او د دکان مالک دی هغه ته خپل تاریخ دومره نه دی معلوم څومره چې دوی ته معلوم دی که ګاډی ولاړي او سامان کوزوي دکان ته دی به لرې نه ورته داسې ګوري دا سم مالک اوس که ښایسته ګاډي کې روانې دی به دپسې سر راواړی شاته کافر زوی دی که سپینه جامه دې واچوله دی به درته نهر ګوري که بچي د سره وو ښایسته ښایسته بچي دي دی به درته ګوري او دا د اوچت شان والا مسلمان کار نه دی دوه کاره کوه یو چې څه شی دې خوښ شو نو د برکت دعا غواړه چې نظر نه شي ماشاءالله تبارک الله وایه